السلام علیکم ملګرو او بچي مسنګ چې تاسو په تنل باندې بکتلی چیرې د پښتو یو مشهور اداکار اصف خان چې کوم دی مړ شوی دی او پاک رسېدلی دی. یقینا دا خبره چې کوم دی حقیقت ته د دې اصل خبرې له راځو چېرې هغه وفات شوی دی یا نه دی، ژوندی دی، مړ دی، چېرته دی چېرته نه دی. نو کوشش وکړو چې ویډیو راسره پوره ګورئ ځکه چې یاره غوغا په سوشل میډیا باندې جوړه ده چې اصف خان وفات شوی دی. نو اصف خان چې کوم دی ژوندی دی خو دا ویډیو سره پوره ګورئ د هغه د خپلې بیان هم در باندې ګورم چې یاره هغه د خلکو د دې افواګانو نه پس چې کوم دی هغه څه بیان ورکړی دی او سره د عمل چې کوم دی د هغه دی. نو راځئ د ټول لومړی در باندې هغه ویډیو ګورم چې یاره هغه د خپل مرګ په حواله باندې څه وایي او بالکل هغه ژوندی دی. د هغې نه پس یو منټ خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. او کلیپ مې وکړو زما د مرګ باره کې هر چا چې ورکړي الله دې آباد ساتي. بچیانو مرګ خو حق دی، هر انسان برسي، کل نفس ذائقة الموت دا الله فرمایي. دا درو پروپیګنډي په دې الله خفه کېږي. کله تاسو جهانګیر مړ کوي، کله ارواز مړ کوي، کله اصف خان مړ کوي، کله بل مړ کوي. داسې نه ده. مطلب دا دی چې په الله نه هم یېرېږئ او زما خوږو بچو داسې کارونه مه کوئ چې چاته پکې تکلیف رسي، نقصان رسي. ټول کلی ټول رشتهداران دومره جړا او فریاد. ملګرو دغه ویډیو به هم کتلي وي چې یاره اصف خان چې کوم دی بالکل د خپلې خولې بیان، ځکه چې خلک بیا ټلیفونونه کوي وغیره څنګه چې د جهانګیر خان هغه خوره شوی و، داسې د جانداد هغه او د دې فنکارانو وغیره د نور خلکو هم اکثر څوک بس وفات شو، کله څه وایي کله څه وایي. نو دغې وجه باندې چې کوم دی د په خپله باندې لایف راغلی دی د قرار ټي وي نه. دغه به تاسو کتلي وي چې یاره دغه ویډیو به هم کتلي وي چې یاره هغه په خپله باندې وایي چې دا داسې دروغ ده، پروپیګنډي چې کوم دی وغیره دا مه جوړوئ او په دغې وجه باندې چې کوم دی خلکو ته دوک رسي، تکلیف رسي. دا بالکل صحیح خبره ده چې یاره تکلیف او دا چې کوم دی خلکو ته رسي په دې وجه باندې چې یاره یو دروغ پروپیګنډه ته جوړ کړي د خپل پیج د خپل چینل د دغه دپاره او د هغه فیملي وغیره هغې ته چې کوم پته ولګي نو هغه به په اړه باندې څه تېرېږي چونکې او کار داسې شوی نه وي چې یاره مطلب تاسو به هغوی زما تمنیل کتلی وي چې یاره ما لیدلي چې یاره د پښتو مشهور اداکار اصف خان چې کوم دی هم وفات شو. حقیقت یا اصل حقیقت وغیره دا داسې یو تمنیل د خلک جوړ کړي. نو اصل حقیقت دا دی چې یاره هغه چې کوم دی ژوندی دی او د هغه د خولې بیان چې کوم دی تاسو واورېدو دا صحیح سم نه دي شي او مرګ خو بالکل تاسو له پته ده چې یاره د مرګ نه بچ کېده چې کوم دی نشته. هر کله کې وي که د 100 کالو شي که د 300 بلکې که د 1000 کالو هم شي خو اخر چې کوم دی مرګ دی نو بالکل مري به په مرګ باندې هر انسان. خو دا بې وخته چې د چا پروپیګنډه داسې خوره کوي په سوشل میډیا نن سبا تاسو ته پته ده چې یو ډېر مشهور او ډېر غټ پلیټفارم دی په منټ کې چې کوم دی ټول ملکونه خبر چې یاره پلان کې اوله دا چلو شو او چونکې حقیقت کې به څه شوي نه وي. ملګرو ویډیو ډېره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه.